د لیکه د جسیب زوی غیب شوی دی نن درېمه ورځ ده. دا بیگ کور ته دننه کا وسار له به ماله ځنګل کې راکې. خو تا ورله پناه ورکړې وي نو راته ووایه دې کې به دې پیدی ګورې ډېر خطرناک ډاکو دی. صاحبه ما درته ووی که نه ما څوک هم نه دي لیدلی دې طرف ته څوک نه دي راغلی. بیا چې سار شي نو ګل رحمان او د هغه ښځه هغه بیګ ته ګوري او دی د شپې وده شوې نه وي نو دا ښځه ورته وایي ګل رحمان اوس بس کې زه خو ویم بس پرېږده دا بیګ چېرته وغورځواړو ځمه پته نشته چې دې کې به څه وي. نه ښځې څنګه یې پرېږدم بېګاله به راپسې بیا څوک راخطایي ځان لاسې بېته دښمني ولې وګورم دا به اوس خامخا وړل غواړي. نو تی کلو خو که که نه چې دې کې څه دي څه پته لګي دا د پیسو ډکي بیا خو یې اډو وړمه بس د دې ځای نه به لاړ شو او بل ځای کې به دیره شو. نه ښځې ما ته د کلاولو اجازت نشته او په دې بیګ کې هر څه کېدی شي کلاول یې ښه نه دي دا به اوس هغه کس ته حواله کولي که هر څه یي. ګل رحمان په یو دوه کې حیرانه وي چې اوس څه وکړم ولې چې دی ډېر زیات یره کې وي. زه ښځې زه ورځم دا بیګ به ویسم ته ما پسې ور بند کا. بیا ګل رحمان ولګي او په خپل سایکل باندې سور شي او هغه بیګ ځنګل طرف ته ویسي. ګل رحمان چې کله ځنګل ته رورسي نو هلته څوک هم نه وي دی ورته په انتظار ولاړي. خدای خبر چې څوک برام شي که نه چې اوس د امانت زر ورکم او خلاص شم تی. ګل رحمان لګیای دا سوچ کوي چې دی کې هغه کسان پاس په هلته را رواني. غونډګان چې د ګل رحمان خواله رورسي نو دا یو کس د اس نه راکوز شي او د ګل رحمان خواله راشي. دا ښه ده چې په وخت دې ځان را رسولی دی. او وروره ما ستا امانت راوړی دی دا واخله او چکې کا چې بس زه درنه ځم کور ته. نه موږ ته د دې د کلاولو اجازت نشته او زما یقین دی چې تا به هم کلو کړی نه یي ګورې چېرته دا غلطي دې نه یي کړې. نه وروره ما بیګ کلو کړی نه دی زه امانت له ګوتې م نه وړم بس دا بیګ دې واخله چې زه ځم. نه وروره ته تللی نه شې زمونږ صاحب وایي دې ځان سره راوله ته به موږ سره ځې. زه در سره ولې لاړ شم زما کار دې ځای پورې و نور پکې زه نه یم. دا بیګ دې واخله او مهرباني وکړه نور زما د مرۍ نه لاس وباسه. خفه کېږه مه وروره دا زما اډر نه دی دا زموږ د صاحب اډر دی او د هغه چې څوک ونه مني ګورې هغې بیا پرېږدي نه هغه به صرف ستا نه تپوس کوي چې دا بیګ دې کلو کړی دی که نه نو ته ورته وایه ما نه دی کلو کړی بس بیا زه خپل کور ته. ټیک ده زه شا بچي ځو. دا کسان ولګي او ګل رحمان ځان سره په مخه کي. دی بیا ګل رحمان را په مخه کړي وي او یو ډېر خشک علاقې ته یې راولي کم ځای کې چې هغه بدماش غونډه تېره وي. دا یو ډېر ظالم غونډی او دی په چا هم ترس نه خوري ده سره هلته بلاشي کساني او دی ډېر خفیه طریقې سره وارداتونه کوي.
دا کسان ولګي او ګل رحمان دې غونډه لراولي. سیبه سړی مې راوستو، دا هغه کس دی چاته چې ما بیګه والا کړی و. زما یقین دی چې دا بیگ به تا نه کتلی که څنګه لکه نه صیبه ما بیگ نه دی کولو کړی، دا مانت له ګوتې م نه وړم چې څنګه یې راکړی و ما هغه شان مې ورله واپس راوړو. ما ته پته ده چې تا بیگ نه دی کولو کړی، که تا کولو کړی و نو تا به دا بیگ چرم دلته نه وراوړې. څه مطلب جي زه پوه نه شوم. ته داسې وکړه چې دا بیگ زما مخکې کولو کا او وګوره چې دې کې څه دي. زه څنګه کولو کم جي، زما دې بیگ سره سویمه ده، تا خو ستاسو امانت دی بس تاسو یې ترلاسه کې. ما درته ووی که نه چې زما بیگ دی او دې کولو کا چې دې مو وینې او زم شا به زر یې کولو کا. ګل رحمان ولګي او هغه بیگ کولو کی نو دې چې څه وویني د ده د خپو نه ځمکه وتښتي. هغې کې د هماغه هلک سر وي کم چې د کلي نه غیب شوي او ګل رحمان ته هغه کلیوال د ده باره کې هم ویلي وي. دا څه دي صیبه، لکه ټوله شپه ما ځان سره کور کې دا بیګ ایښی و. دا څه دومره غټه خبره نه ده، داسې د دنیا بیګونو سره مونږ شپې کړي دي. اوس زما خبره په کولو غوږونو واوره، دا ستا یو امتحان و او ته په دې امتحان کې پاس شوې. اوس به ته ما له کار کې، تا له به زه کار در کوم او هغه به ته کې. نه صیبه ګورې زه ډېر غریب سړی یم، دا زما د وس کارونه نه دي، ما خو چېرته سپین په کاڼي نه دي ویشتې، دا خو بیا د انسان سر دی. ته یو غریب یې ځکه خو ما ستا انتخاب وکړو، ستا دا غریبي به ختمه شي، ته بېغمه شه، ته به اوس ما له کار کې، ولې چې تا سره بله لار نشته. تا بیګ وکتو او پته درته ولګېده چې زه څوک یم او زما کار څه دی. اوس به ته زما ټیم کې شاملېږې. ګل رحمان ته چې پته ولګي چې اوس ته خلاصېږم نه نو دی ورته وایي ټیک ده صیبه بس ماله لږ ټایم راکه چې زه پې سوچ وکم، زه به تاسو ته ډېر زر ووایم. صحیح ده ته پې سوچ وکړه، خو ګورې ما ته زر ووایه، کني بیا به درپسې زه کس درلېږم. اوس ته تللی شې. ګل رحمان ته پته چل ځان خلاص کی او په دګړ د هغه ځای نه خپې سپکې کی. ګل رحمان چې لاړ شي نو دا غونډه د چمچې ته وایي دا سړی زما ډېر خوښ شو، دا زما د کار سړی دی، خو نظر پې ساته چېرته بل خوا غیب نه شي. ټیک ده صیبه بېغمه شه، زما په ده نظر دی چېرته م تللی نه شي. اوس زه ورځم چې دا سر خښ کم. بیا چې ګل رحمان کور ته راشي نو ښځه ورته وایي ګل رحمانه څه خو ووایه که نه هلته څه چلو شو، بیګ دې ورته حواله کو که نه. او ښځې ما هغې ته بیګ حواله کو، خو هغې ما ته وې دا بیګ کولو کا او وګوره چې دې کې څه دي. ښه نو بیا څه چلو شو، تا بیګ کولو کو که نه، په هغې کې څه و. ګل رحمان ولګي او ښځې ته ټوله کیسه وکړي او ورته ووایي چې هغه غونډه ما ته څه ووې. ګل رحمانه دا دې څه وکړل، تا به ورته چورلټ انکار کړی و که نه، ټیم دې دې ولې اغستو. ښځې هغه زه نه پرېښودم، د هغه ارادې ټیک نه وې او هغه ډېر خطرناک خلک دي، ما تې په څه چل ځان خلاصو، اوس نه پوهېږم چې څه وکړم. ښځه ته پریشانه کېږه ما، صبر وکړه زه درله چې پخوم بیا به څه سوچ وکړو. ګل رحمان ته اندازه یي چې دې څومره غټ مصیبت کې ګیر دی، په دې وجه ډېر پریشانه یي. بیا لونګین نومې کس په لاره رواني نو دغه ځای کې یو هلک نشه کړې وي او پروتي، هغه ډېر زیات ګډ وډي. ها دا څه دي، دا خو د تاجبر هوټل والا زوی دی. زه چې ورشم
لونګین ولګي او د دې هلک خواله ورشي. یا لکه ته دلته څه کې او دا نشه دې د کله نه شروع کړې ده؟ دا نشې نه دی روره، دا خو دوایي ده، ډېره ښه دوایي ده، سړی ورسره سم په هوا شي. دا دوایي نه ده خدای والیا، دا مرګ دی. ته په دې چا راواړولې او پلار ته دې پته ده که نه؟ زما د پلار نه به واوړې ښه، ګورې هغه ته ونه وې بیا ماله پیسې نه راکوي او دا دوایي ما ته ډاکټر لیکنې ده. دا څه په ضلالت اخته شوی دی ظالم. ودرېږه چې پلار ته ورله ووایم. لونګین ولګي او د دې هلک پلار یعنې تاجبر پسې لاړ شي. بیا چې ماښام شي نو ګل رحمان د کور مخې ته یوازې ناستې او سوچ کې تللی وي چې دا خلک څوک دي خدای خبر، او دی دلته راغلي د کله نه دي، دی دلته کیسه. دا خلک خو مخکې دې کلي کې نه و، دې کلي کې خو ډېر امن و. ځم چې لږه تماشې وکم چې دا څوک دي. ګل رحمان ولګي او هغه ځای ته لاړ شي کوم ځای کې چې هغه غونډه دیره شوي. دې خوا د هغه غونډه ځای ته مال را رسېدلی وي او دلته اشرف هم مال انلوډ کوي او د ښځې ته هم د دې ځای باره کې ویلي وي دلته هغه غونډه هم موجود وي. ګل رحمان په خپلو سترګو اشرف هم وویني او دی وویني چې دلته د سمګلینګ او د نشو سپلایي راغلی وي. هلکه هغه کس به دې راشي که نه؟ هغه خو وی زه پې سوچ کوم او بیا به درته ووایم. صیبه امید دی چې را به شي، خیر دی لږ ټایم به ورکو چې سوچ پې وکړي. هغه یریږي لا دومره نه دی. ټیک ده زه ورشم مال ځای ته که او بیا د هغه کس معلومات وکړه. ټیک ده صیبه. دې خوا ګل رحمان دې ته پټ ولاړي او هر څه ته یې غوږ ایښي وي او ډېر زیات حیرانه وي. اشرف هم خط رس کې لګیایي کار کوي او دیم دې غونډه هم دغه شان راوستې وي. اشرفه دې خوا راشه. ښه نیکه درلم. جی نیکه تاسو څه وی؟ ما درته دا وی چې هغه نور مال به څه ټایم راځي، د هغې څه پته لګي که نه؟ نیکه بس هغه په لاره دی، زه چې د عمل کوزو هغه به را رسېدلي. ټیک د معلومات بیا وکړه چې ټرک کوم ځای سره را روان دی. مخکې شه. پرېږده لکه ما پرېږده، شور مه کوه. درته ویم پرېږده ما. شابه مخکې شه درته ګوتې مه ویم. راوړه. غلی کښېنه. لا څه خوا که درته ویم. دغه ټایم هغه چمچې د تاجبر هغه زوی دې غونډه له راولي ولې چې په ده باندې پیسې وي. هلکه ته دا پیسې ولې نه ورکې؟ تا پسې خو بلا شي مال جمع شوی دی. در به کم که نه نیکه چېرته تښتم خو نه، ماله لږ ټایم راکړه پیسې به ټولې درکړم. تا له مونږه مال دې دپاره درکړی و چې تی په کلي کې تقسیم کړي او نور کسان پې راواړی، خو هغه مال تا په خپله خېټه کې واچو، ځان دې پې وسارو. نو اوس به دا پیسې د کم ځای نه راوړې؟ صاحب خو ستا پیسو کې مطلب دی که نه، مال یا ما استعمال کړی یا نورو خلکو، پیسې به درله درکم. ما ته ډېره ښه پته ده چې ته څومره تکړی او دا پیسې ته ورکولی شي که نه. راشه هلکه دنه وصولي وکړه. دا چمچه ولګي او د تاجبر دا زوی په چاړه باندې شاته نه ووخي او مړی کي. دا ټوله نظاره خوا ګل رحمان وویني. دا څه دي؟ دا زه څه وینم؟ ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کیږي او ګل رحمان به څه کوي دا به ګورو بل اپیسوډ کې. هغې پورې موږ سره اوسئ. ډېره مننه.